عباس ستانکزی د افغان انویس شرکت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله یم چې روغ جوړ اوسئ. ځل بیا زه د آزاد یوټیوب چینل سره د یو نوي خبر سره تاسو ته هرکلی کوم. په دې هیله چې دا خبر ستاسو د خوښې وړ وګرځي او زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. عباس ستانکزی د افغان انویس شرکت پر پرانستلو غونډه کې وویل چې هغه نظام چې ولسي ملاتړ ونه لري ډېر ژر له منځه ځي. هغه ستانکزی زیاته کړه چې د تخنیکي ستونزو تر هواري وروسته به د نجونو پر مخ ښوونځي پرانستل شي. هغه د خپلو خبرو په دوام کې وویل چې افغانستان له ګاونډیو او د سیمې هېوادونو سره مثبت اړیکې غواړي او په همدې توګه له ګاونډیو هېوادونو غواړي چې د ګاونډیتوب حق ادا کړي. لاس کاله مخکې د ډیورنډ کرښې د دواړو خواوو اوسېدونکو په اسانۍ تګ راتګ کاوه، خو اوس نشي کولی چې په اسانۍ سره راشه درشه ولري. موږ له پاکستان او ایران غواړو چې د تګ راتګ پر مهال د افغانانو پر وړاندې ستونزې جوړې نه کړي. دا د اسلامي امارت مسؤلیت دی چې نجونو او نارینهو ته د درس زمینه مساعده کړي. دا شرعي امر دی چې علم په نارینه او ښځینه فرض دی. قدرمنو لیدونکو، د دغه راپور په اړه تاسو څه نظر لرئ؟ په کمنټ کې شریک کړئ او زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. آزاد یوټیوب چینل، آزاد میډیا.